اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ډیر درانه او محترم مشران چې د سټیج واړخ ته ناست دي او په پنډال کې هم ډیر درانه سپین ږیري مشران او ځوانان دي ټولو ته د زړه د تله سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ محترمو قلعه سیف الله کې نن د لیویز د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي شهید محمد افضل شهید منیر شهید نعمت الله خیر الله او شهید اکرام یقینا د کورنۍ غړي هم راغلي دي مونږ د دوی سره یوازې په د غم کې نه بلکې په ټول مزاحمت کې ورسره شریک یو د دوی د انصاف دپاره او د دوی په حواله سره د یو داسې تګلارې دپاره چې بیا په دې خاوره شهیدان ونه شي یقینا د دوی کورنۍ هم ډېرې ستړې وړي دي د دې پیښې پس هم د دوی سره وعدې شوې وې خو تر اوسه پورې پوره کیږي نه او بیا که قلعه سیف الله یادوو او شهیدان یادو نو د قلعه سیف الله سره د دیګي خاورې کښې چې پروت دی زمونږ لوی ملي اتل ملي شهید ارمان لوني چې په دې خاوره پروت دی هغه هم د خپل تحریک په رڼا کې د خپلې خاورې د خپل وطن د تقدس د خپل وطن د تحفظ د خپل وطن د پرمختګ د اولسونو د شعور دپاره خپل ژوند وقف کړی و هلې ځلې یې کولې او په هغه لاره کې د شهادت ورکړی دی لویه قرباني یې کړې ده محترمو مونږ که مسایل یادوو د شهیدان خو تاسو تصویرونه ووینئ نامونه واروئ خو د دغه احساس خو هغې مور ته کیږي چې د کومې نه خپل زوی جدا شو خو د په آخري وخت چې لیدلو دی په وینو کښې پروت و هغه پلار ته او هغې ورور ته کیږي داسې په دې وطن کې یوازې دا مندې او پلارونه نه بلکې بلها شهیدان دي 80,000 نه باندې یوازې په کرشه دې خوا شهیدان دي په لکونو هغه خواته شهیدان دي دا ټول خپل خپلوان لري دا ټول د دوی رشته داران دي مندې دي خویندې دي کوروالې دي او ماشومان دي او پلرونه دا ټول یو درد دی یو غم دی او بیا دا داسې په بېدردي شهیدان شوي دي ټول چې په دې کې دننه د دوی د لاشونو یعنې د ډېرو خو مخونه نشول موندل چې چرته وو ځنې آخري دیدار هم نه دی شوی یقینا او دا مرګونه لګیا دي دا دماکې لګیا دي د دغه غم د څوک وخوري که دا د یو فرد خبره وي چې یوه کورنۍ راچګه شي په خپل شهید باندې مزاحمت شروع کی آیا یوه کورنۍ د دومره لوی طاقتور دشمن مخه لیدلی شي یا یو قبیله یې لیدلی شي نه یې شي لیدلی یوه قبیله محترمو واقعیت نن هم شوي دي پرون هم شوي دي پرون هم بلها پښتانه داسې شهیدان شوي دي لکه دا تصویرونه چې مونږ ګورو نن نه څو ورځې مخکې په باجوړ کې خودکش کیږي یو ماشوم اووه خویندې وې او مور یې وه دغه ماشوم پاپړ او چپس خرڅول په دې پنډال کښې هغو ته یې روزي ګټلو هغه هم شهید شو ټکوړې واچېدلو مور او خویندو ته یې روزي نه وینې ورړې اوس د دغې حال څه شی دی دا خو یوه مسله ده د دغې وطن وسایل دا خاوره ته خدای پاک بلها قیمتي غرونه ورکړي دي داسې غرونه یې ورکړي دي چې که دا د پښتنو روزګار په هغو شروع شي یو پښتون به د مسافرۍ ژوند نه وکړي
ټول به په خپل وطن یو ښه ژوند کولی شي. د یوه پښتانه به هم سیالي نه وي کمزوري، هر پښتون به د بنګلې او د ښه موټر خاوند وي. دا وطن د وسایلو ډک دی، د سوات نه واخله تر چمنه پورې دا ټول غرونه په چاکس کرومایټ دي، چرته ماربل دي، چرته لیتیم دی، چرته کویلا ده، چرته نیفرایټ دي، چرته کاپر دی، چرته سره زر دي، او بیا یې په غرونه کښې چې ځنګلې دي، چرته زنغوزي چلغوزه ده، چرته دیار دي، چرته زیتون دي. یو قدرتی د خدای پاک د وطن ته لوی وسایل نعمتونه ورکړي دي. مونږ باندې خدای پاک رحم کړی دی، مونږ ته خدای ډېر شتمن وطن را کړی دی. مونږ دلته بې حسه یو، پنجابي په زوره نه وړی دی. خدای زمونږ سره ظلم نه دی کړی. محترمو د دغه خاورې انساني وجود خو نه دی محفوظ، غرونه یې نه دي محفوظ. په سیندونو په باندې چې کوم ډیمونه جوړ دي د تربیلا په شان لوی ډیم لري پښتانه، خو کورونو کښې بجلي نشته، په هغه د دوی کنټرول نشته. دغې قام خپله ژبه هم وبایلله. نن د دغې قام ژبه دا حال دی چې دا سپین ږیری چې داسې پګړۍ یې عزتمنه شمله یې وي، واسکاټ یې وي، پر جیو نیوز په ARY بل د پاکستان د دغې ملک په میډیا یې کښېنوه، هوښیارې خبرې ده وکړي، د عقل خبرې ده وکړي، خو چې مور کومه ژبه محترمه ژبه راوښولې ده په هغه کې دی وکړي، په ده پورې په خلق مسخرې کوي، ملنډه به جوړه شوې وي، نور ګناه به یې نه وي، کمکلتوب به نه وي، یوازې به یې د خولې نه د وطن د مور راښولې ژبه ویلې وي، پښتو ژبه به یې ویلې وي. دا کام د انصاف په تقاضو باندې ژوند نه دی پوره، دشمنی دي، بدی دي، طرفګیني دي، یو عدالت نشته چې دلته څوک په خپل زړه کې دا ووایي چې که د روزګار، د کاروبار، د تجارت، د ځمکې، د هر څه مسله چې دا که عدالت ته لاړم هلته رشوت نشته، هلته سپارش نشته، انصاف به وي. د انصاف د نشتون د وجې بس لاس او ګریوان شي پښتانه لکه چرګان یو بل سره خوري. محترمو دا خاوره یا د دنیا انسانان هر چرته چې وي خامخا مسایل وي، د مسایلو د حل کومه طریقه ده ستا سره نه یې لرې. دا ټول بیا په دې خاوره ژوندي خلق ورک هم دي. یو انسان چې مړ شي چې ډېر هم درد وي، یو څو میاشتې پس لږ ته زړه صبر کي، خو د هغې مور چې د زړه ټوکړه دی ورکه وي پته نه لګېږي چې چیرې دی، هغه خو هره ورځ په ډوډۍ د پاسه ژاړي چې د زوی به مې څه حال وي. محترمو اوس چې په دې دا مسلې دي، زه په مسلې نه غږېږم، زه یې حل درته ښایم، خو خالی لږ په دې باندې معلومات درکوم. محترمو دا سوچ وکئ چې دا مسلې په دې دنیا کښې یوازینې مونږ ته راپېښې دي که په نور هم قامونه شته دی او په ژوند کښې داسې مسایل راغلي وو، نو ځئ چې وګورو چې هغه خپل مسایل څنګه حل کړي دي. چین د غلامۍ ژوند تیر کړی دی، ویتنام د غلامۍ ژوند تیر کړی دی، ساوت افریقې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی، د یورپ ملکونو هم یو بل ډېر سره نیولي دي. تقریبا د دنیا هر قوم د داسې دور سره تیر شوی دی. دوی ولې کامیاب شول چې خپل قوم یې جوړ کړو؟ دوی اصل کښې یو ملي تنظیم جوړ کړو، د خپل ټول قام په نمایندګي یو تنظیم جوړ کړو،
او هغه تنظیم مزاحمت وکړه، خواري وکړې، قرباني ورکړې، د دشمن یا د بادار چې چا غلام جوړ کړی دی د هغې نه د څه مراد تپاره نه کولې، د خپل وطن د اختیار او د واک او د خپلواکۍ ګټلو دپاره یې وکړي. چې کله یې خپلواکي وګټله په ټول ملک یې خپله ژبه نافظه کړله. سپین ږیري یې، زنانې یې، ماشومان یې د وطن د حالات نه ځکه خبر دي چې ټوله میډیا یې په خپله ژبه ده، په کور شي که ولاړ وي که ناست وي اوري چې څه لګیا دي او پرې پوهېږي هم. زموږ زنانې نه پوهېږي د وطن په حالات، هغه سپین ږیري چې پردۍ ژبې نه دي زده په ډېرو نه دي خبر، ماشومانو ته مو اندازه نه لګېږي. ټول نصاب تعلیمي نظام یې په خپله ژبه کښې که ماشوم ته دا ضرورت نه و چې دی بله ژبه یو ځل زده کړي، په هغه نه پس د دنیا علوم یا ساینس یا هنر یا داسې یوه فلسفه زده کړي چې ژوند پرې ښه کېږي. د به ډایرکټ دا تعلیمونه زده کول، د ژبو یې تعلیمونه نه زده کول، ډایرکټ یې علوم او هنر زده کولو، ځکه په خپله خاوره کښې دوی ترقي کولی شوله. خپلو خلکو ته عدالتونه لګولي دي، ولې به په جرمن شه 2 کسان سره وژني؟ شته هلته دښمنۍ؟ په فرانس کښې شته، په ترکیه کښې شته، په سعودي عرب کښې شته، په چین کښې شته؟ نشته دی. خپل کام یې دی، هغه کام چې هر جج په تعلیمي قابلیت او په ټول تعلیم چې د خپل وطن تاریخ، د خپلو خلکو د خدمت جذبه، د خپل کام سره مینه او چې کوم هنر دی د هغې علوم دا زده کړي دي. هغه به څنګه بدنیتي کوي؟ هغه به رشوت ولې اخلي؟ غریب سړي هم کلانجه راشي خو عدالت ته به لاړ شي، انصاف به میلاو کړي، نه د ډز ضرورت وي نه د مړي ضرورت وي. محترمو، هغو قامونو بیا خپل عدالتونه ځان ته جوړ کړل. د نورو هیوادونو سره د ښه تعلق دپاره امبیسۍ خلاصې کړلې او د خپلو خلکو د تحفظ دپاره هغو قامونو فوجونه جوړ کړل. یو جرمنی لاپته افراد نشته، که شته دی؟ دا یو جرمني مور زوی خو د څوک ورک کي، فوج یې جوړ دی د خپل کام، خپل کامي لشکر لري، په ټوله دنیا به تغوندي وغورځوي چې دی څوک یې سړی اغوا کړي. تحفظ ورته حاصل دی. یو جرمنای، یو فرانسای، یو ترکای، یو چینایان څوک مړولی شي په خپله خاوره، بیا په خپل کلي کښې نشي څوک دماکې کولی په دغو کامونو. هغو ځان ته خپل هیوادونه جوړ کړي دي. د آزاد کامونو په وسایل د دنیا بل کام په فکر کې دا کیسه نشي تېرېدلی چې هغه به زه ځنې خورم، زه به یې ځنې وړم او د ده بچي به په نورو وطنونو کې سفرې کوي او روزي به لټوي. دا سوچ کولی شي څوک؟ نه شي کولی. محترمو، دود دستور هر شی قایم دي. د اولسونو په خوښه داسې د اولسونه راچک شي، خپله رایې ورکړي او خپل د مشورې او د فیصلې ځای ته خپل سپین ږیري ورشي. د وطن د سپین ږیري یې د میرټ په بنیاد هلته فیصلې کوي، وطن جوړوي، نور یې ښه کوي. خو دا مزل چې دوی کولو، دا مونږ وایو چې په نورو کامونو کې دا ښه شی دی، هغه ښه شی دی، ترقي وکړي. خو دا پوښتنه خو هم یو ځل وکئ چې تر دغه ځای پر رسېدل چې نو قربانۍ نه وي ورکړې، واک اختیار یې نه و ګټلی، د دښمن یې ملګرتیا کوله، د دښمن یې پکوړې او سموسې خوړلې، که د خپل کام په ننګ یې هلته مزاحمت کړی و. نن ستا د وطن وینې تویېږي، د تحفظ لیار یې راته وښیه، څوک به یې درکوي؟ دغې ملک فوج ها خو تا غلام شماري، د غلام کامونو خپله ژبه نه وي، د بادار ژبه به ویایي. د غلام کامونو
خپل هیڅ نوی د بادار وي د د په وسایلو اختیار د د نوی د بادار وي د غلام کامونو تحفظ نوی د بادار تحفظ وي هغه فوج ستا د پاره نه د جوړ چې ستا تحفظ په وکي ستا د غلام ساتلو نو چې څوک غلام وي غلام خو وهل ټکل خوري غلام چرته آباد شوی دی غلام خو وي تباه غلام وی برباد یو غلام روشی چې بیا ښه ژوند هم لري محترمو د خپل کام د دغه مسلو د حل لپاره پی ټی ایم یو منصوبه لري پی ټی ایم خپل هدف معلوم دی د دغه مسایلو د حل او د واک د دغه وطن لپاره دا هدف دی د دغه هدف د حاصلولو لپاره زه تاسو ته خپل پلانینګز وړاندې کوم منصوبه بندي کوم تنظیم چې خپل واضح هدف نه لري یوه ورځ وایي چې هغه صحیح بله ورځ وایي چې دا نه هغه بل صحیح کله وایي چې دا غواړم کله وایي چې هغه غواړم دا په ټول عمر یو ځای ته نشي رسېدلی دا که قرباني هم ورکي دا که ایماندار هم شي دا که هوښیار هم شي چې واضح هدف د چا نه وي هغه نشي یو ځای ته رسېدلی خو چې واضح هدف وي او د هدف لاره نه وي بیا هم نشي رسېدلی باید کامونه د خپلو تنظیمونو واضح هدف او د هغې هدف د رسېدلو پره لاره او منصوبه بندي په دې چې کله تنظیمونه خبر وي دوی رسېدلی شي د دنیا جهان یو لوی فلاسفر یو لوی هوښیار یو لوی دا سړی چې عقل یې کار کوي په یو کلي په یو لار د روان وي خو پته د نه وي چې زه به نن د چا کور ته ځم او چرته به کښېنم او په کومه لار به ورځم دا چې په کوم چوک کې وخت تېر شو خو لیونی دی وي سودایي دی وي عقل دی ختم وي هسې د بس په کلي کښې د لیوني په نام یاد وي خو چې ده ته پته وي چې نن د پلانکي کور ته ځم او لاره معلومه وي دا لیونی رسېدلی شي خو دا لوی ایماندار او پوهه سړی نشي رسېدلی زموږ مسله دا ده چې واضح اهداف واضح تګلارې په نشتون کښې پښتون کام بیا څه یعنې را روان به شو خو بیا به په یو څو کالونو کې اندازه ځنې ورکه شوه چې اوس څه کول دي ولې هدف او لاره معلومه نه وه نو هره ورځ به نوې نوې مشوره کېدله پی ټي ایم د خپل هدف د حاصلولو دپاره درې پړاوونه لري اول پړاو ملی احساس پیدا کول دا کام ملی احساس نه لري دغې ټول د ننګ غیرت د خپلوالۍ د عزت د ذلت د امن د تحفظ د وسایلو د تحفظ د ژبې دا هر څه یې محدود کړي دي دا احساس یې تقسیم کړی دی دا یې یو وړوکې قبیلې ته وړی دی په خپله قبیله یې زړه خوږېږي د خپلې قبیلې په حالاتو یې زړه خوږېږي د خپلې خاورې کښې که دماکه وشوه مزاحمت کوي د خپلې ژبې باندې زړه خفه وي او خدای مکه د خپل کلي په بېعزتي خفه کېږي ډېر زیات هم چې پښتانه یو اجتماعي فکر لري د ټول ملت د ټول کام نه دی د یو مخصوصې علاقې دی په قبیلوي بنیادونه خانې او سردارې بیا د یو بل قبیلې سره جنګونه او تربورولې دا به کام جوړ کي دوم تقسیم دلته په دې خاوره هغه د پارټیو په شکل څه دی پارټۍ مخالفت نه دی خو باید پارټۍ قبیلې نه وي چې د یو بل سره زیدونه او نفرتونه وي که د خپلې پارټۍ یو کس شهید شو یا د ده د مشر چا سپکاوی وکړه زړه یې هم پې خفه دی ویر هم کوي مزاحمت هم کوي لاس هم اچوي خو که په بله پارټۍ کې پښتون دی که ټوله ورځ په روډونو هم چاکر شولو دا یې ښه پې خوشحال وي چې پیغور به ورته جوړ شو اوس دا به وطن جوړ کړي دا به دا ماشومان د وینې د تویول دا به بند کړي د حالت بل دلته یو تقسیم دی دا طبقات دي دا مذهبي طبقه ده دا کم پرست طبقه ده دا وطني طبقه ده ملک ته یو سردار دی
ورونو په کوم نامه سره تقسیم شوي لږ خو د عقل نه کار واخلئ خو مذهب هم زموږ د ټولو دی قام هم زموږ د ټولو دی وطن هم زموږ د ټولو دی په دې نامه بیل بیل تک په کوم نیت کوئ بیا د یو بل سره دومره نفرت چې د یو بل د وهلو او د مړولو الفاظ په یو بل پسې یادوو دشمن چې یو پښتون وهي بل پښتون د خوشحالۍ نه ځایږي نه په انتظار دي چې په پی ټی ایم به فوج کله ورځي په پلان کې به طالب کله ورځي په پلان کې به دا کله ورځي داسې سوچونه لري دا به وطن جوړ کړي محترمو د دې دپاره ملي احساس پکار دی که د هر ګوند یې که د هرې طبقې یې که د هرې قبیلې یې که کاکړ یې که چکزی یې که ترین یې که وزیر یې که مسعود یې او یوسف زای ډېرې قبیلې دي ته پښتون یې زما ورور یې پی ټي ایم دا احساس ورکوي چې زه او تا یو یو ته که ملا یې که اومي یې که قام پرست یې او که وطني یې د کوم ځای یې د کوم قام یې سړیه زما د وطن یې که چا بد در سره کول پی ټي ایم اعلان ورته کړی دی چې ورور د یو وطن خلک یې زه به ستا سره وم زه نه یم د بل چا سره پی ټي ایم په اول 15 کالونو کې په اولني پړاو کې دا هدف و چې په قام کې ملي احساس پیدا کړي زه د ولسونو نه پوښتنه کوم زه د خلکو نه پوښتنه کوم چې 6 کال اول چې پی ټي ایم نو جوړ د پښتنو په منځ کې څومره رشته وه او نن څومره رشته ده وزیرستان او قلعه سیف الله کویټه او سوات پېښور او بنو څومره سره پېژندل نه یې دومره سره پېژندل خو پی ټي ایم خواري وکړه یوه علاقه ته لاړو هره علاقه کې د ټول قام مسایل بیان کړل تاسو کله د وزیرستان او د پېښور په مسایلو خبر وو یا د ایږي ځای خلک کله د دیږي وطن په شهیدانو په مسلو خبر وو دا پی ټي ایم په هر ځای جلسې وکړلې او د ملي فکر د جوړولو دپاره د ټول قام او ملت خبره وکړه د تقسیم نه یې کار وانه خست زه اکثر مثال ورکوم په ملي احساس پورې ما ته د جنوبي وزیرستان پی ټي ایم یو عہدهدار دی صدر رحمت شاه هغې یو ورځ کال وکړ هغه راته وویل چې زموږ د کلي نه فوج 2 کسان پورته کړي دي خو دا دواړه د پی ټي ایم سخت مخالفین دي سهار بېګا پروپیګنډې په پی ټي ایم پسې کوي موږ څه وکړو ما ورته زما به خلاف پي خو د وطن دشمن ته چې د وطن وګړي یوازې پرې نږدئ دا زموږ د وطن خلک کوي په 3 ورځې مزاحمت نه پس هغه راخلاص شول چې راخلاص شول رحمت شاه ما ته کال وکړه چې دا خو وایي چې موږ ته پی ټي ایم ممبرشپ راکوي موږ پی ټي ایم کوو نور ما ورته چې کال ورکه زه خبرې ورسره کوم ما ویل وروره که په ذاتي بنیادونو راځې چې زما سره ښه وشول او پی ټي ایم ښه دی مه راځه خو که په قام او په وطن د زړه دردېږي ذاتیات نه ووځه اجتماعي فکر جوړ که راځه زموږ داسې خلک پکار قام ذات ته ننوتی دی ذات د کومو خلکو سره چې فوجیانو خپل ذاتي ښه کړي دي یا چیک پوسټ باندې تیر کړی دی یا لږ څه ملګرتي ورسره شورولي دي هوایي فوج ټیک دی چې چا سره خپل بد کړي دي هوایي غلط دی دا ذاتي معیار پرېږده قامي معیار جوړ کا څه چې قام ته ګټه ده چې هغه ته ګټه ووایو فایده ووایو د څه نه چې قام ته نقصان دی چې هغه ته نقصان ووایو د قام ذاتی دشمن ذاتی دوست نه وي دا قامي دوست او قامي دشمن وي محترمو د پی ټي ایم اولني پړاو کې دومه تګلاره دا وه چې د قام ملي ترجماني وشي د ټول قام دا خلکو ته دا سپین ږیرو ته دغې ریاستي ادارو دهشتګرد په نامه یې په دنیا کښې معرفي کړي وو د نورو قامونو په ذهنونو کې دا خلک دهشتګرد وو پنجاب و سیند ته به چې لاړل چا به د کرایې کور نه ورکوو یېرېدل به د پولیس چاپې وې چې په هوټل ښه به یې شپه وه
پی ټی ایم را چک شو د خپل کام ترجمانی د هغې ظالم مخ ته وکړه چې چا د خپل ورک ورور تپوس نشو ځنه کولی پی ټی ایم د خپل کام ترجمانی بیا کلی په کلی وکړه علاقې ته لاړل لاهور نه تر اسلام آباد تر کراچي کویټ نه تر پېښور او د دنیا هر ګوټ ته ستاسو پیغام مونږ ورسولو چې دا مظلوم دي دهشتګرد نه دي خو چې چا دهشتګرد ویل د هغه ثبوت مو ټولې دنیا ته پیش کړل چې دا پخپله دهشتګرد دي نن چې پښتانه خلک ویني چې راټول دي یا دا پښتانه دي دنیا د مظلومو او د محکومو خلکو په نظر ورته ګوري او د ده دوه ګاډیانې هم چې روانې وي که په خوله نه وي په زړه کښې خو هغه ناره ووایه چې مونږ یې وایو هغه دهشتګرد ورته ښکاري دا یو ضرورت و د وخت چې ته ملي بیانیه جوړوې چې یو ځل خو د دغې ملت مورال لږ چک وي لږ خو چې د ده اخلاقي لیول په دغه حس کې وي چې زه دهشتګرد نه یم یو روغ سړی یم کام چې تر څو په خپلو وسایلو او مسایلو نه وي خبر هغه ملي احساس نشي پیدا کولی په 6 کاله کې پی ټي ایم هر ځای کې تبلیغات وکړل د خپل ملي احساس دپاره وسایل او مسایل یې د ټول وطن په خلکو وپېژندل او یو کام چې تر څو مزاحمتي فکر نه لري یعنی د غلامۍ فکر لري ملي احساس بیا هم ناکام وي نو پی ټي ایم په اعمال سره په دغو کیلو چیک پوسټونو د ظلم په هر ځای داسې کلک ورغه یو کام ته یې عملي مثال پیش کړ چې دا ډارن هیڅ نشي کولی پې ورځئ 6 کاله نه وړاندې 6 کاله نه وړاندې چې پی ټي ایم نه و جوړ سلسل کسان په ورځ شهیدان کېدل پښتنو یو پر لت پې کړی دی یو احتجاج یې پې کړی دی یوه سپینه خبره یې پې کړې ده یوه په دشمن ته کلکه خبره ورکړې ده خو پی ټي ایم په اعمالو کې دا شیان ورته جوړ کړل نن یې چې یو زخمي هم وشي ټوله علاقه راوتلي وي چا زمینه برابره کړه دغو حالاتو ته چا منډې وهلې دي یو ملي احساس پیدا کولو دپاره یقینا چې ملي احساس وي ملي تنظیم جوړیږي او د ملي احساس د پیدا کولو دپاره د خپل څنګ داسې یاران مې شهیدان شوي دي چې نن مو هم زړونه درد پسې کوي زخمیان مو شوي دي جیلونه مونږ ټولو خوړلي دي حملې په مونږ ټولو شوي دي خو سپین ږیرو ځوانانو یو ګواهي خو وکئ چې په دې هر څه کې مونږ پر شا شوي نه یو مونږ نن هم په میدان ولاړ یو د خپلو منصوبې چې د کام د خلاصون دپاره مونږ جوړوي په هغه عمل کوو ډېر کوششونه وشول چې مونږ ورک کړي زمونږ غږ ورک کړي نشو ورک ځکه چې کوشش لګیا و محترمو چې کله ملي احساس پیدا شي بیا دوم پړاو دا دی چې ملي تنظیم جوړ شي منظم شي زمونږ هدف اوس دا شروع دی چې د سوات نه تر چمنه پورې هر یو کلی بلکې که په کلي کې 15 جماعتونه دي په هر جماعت بل زمونږ د تنظیم یو نټ وي زمونږ هلته تنظیم مشر او ملګري کابینه موجوده وي تنظیم هر څوک جوړوي کلی په کلی یې جوړوي مونږ کلی په کلی تنظیم په تاسو د دې دپاره نه جوړوو چې بیا سبا درته وایو چې ووټونه راته وغواړئ چې کرسۍ او مراتو کرسۍ ته ځان پې ورسوو ځان اقتدار ته په هغې نه رسوو د دغې کام د تحفظ د واک اختیار د امن مزاحمت د جرأت او د تاریخ د دغې د تحفظ دپاره یو تنظیم جوړوو مونږ د پی ټي ایم مشران ځان ته په هغې باندې ځان اقتدار ته نه رسوو ځان دار ته پې رسوو دار ته خو د کام ته یو ځای رسوو زمونږ تنظیمونه چې د نورو تنظیمونو سره مکس نه کوي په سوچ کوي محترمو چې کله ته د سوات نه تر چمنه پره په هر کلي باندې
په هر جماعت باندې یو نټ لري دیږي مشر معلوم وي د هغو علاقې د کلی کلی مشران سره راجمع کې د علاقې کمیټي جوړه کې هغه هم مشر وټاکي بیا د علاقې مشران سره جمع کې تحصیل جوړ شي د تحصیل مشران بیا ضلع جوړه کی ضلع صوبه جوړه کی او عام مرکز جوړ کی دا کام د یو چتر لاندې راوستل دي دا کام د یو بیرغ لاندې راوستل دي دې ته اتحاد وایي دلته خلک کیږي خبرې چې اتحاد پکار دی اتفاق پکار دی دا یو ساینسي طرز دی دا د خلو په خبرو نه راځي دا د دوه لیډرانو د یو بل سره یوه ورځ میلاو دي او د خندا تصویرونه دي په دې نه راځي دا په ولسي قوت او د یو واضح هدف دپاره په یو تنظیم راسي داسې تنظیم پی ټی ایم جوړول غواړي چې په دې خطا کې زمونږ هغه ملي تنظیم نه وي خوښه چې په دې خاوره باندې په عوام مرغۍ هم نشي تېرېدلی بیا به رانه تېر شي څوک په دې خاوره به بیا څوک د هغې تنظیم نه بغیر قدم واخلي ولې یو کلی خو نه دی په کوم کلي به تېرېږي په هر کلي کې د یو نټ دی دا هغه تحفظ دی چې ته یې حاصلولی شي او چې کله ملي تنظیم جوړ شي یو ملي احساس و دوم ملي تنظیم و درم ملي مزاحمت دی ته چې ملي احساس لرې او د هغې احساس په بنیاد یو مضبوط قومي وجود ملي تنظیم لرې بیا ته جوګای چې مزاحمت وکې د دغې دشمن دا زورور او منظم دی د دغې مقابله د علاقو د قبیلو د خل د ځای یا د پارټو یا د طبقو په بنیاد نشي کېدلی دا یو مضبوط قومي وجود غواړي چې ته هغه قومي وجود ورته جوړ کې په هغه مقابله ورسره کولی شي په هغه یې وهلی هم شي په هغه ځان هم ګټلی شي په هغه خپل تاریخ هم ګټلی شي دا منصوبه بندي ده مزاحمت یقینا ډېر شکلونه لري موږ د یو ځل ملي تنظیم جوړ کو د وخت ضرورت څه دی په کوم طرز کېدلی شي دا به په هغه وخت دا سپین ږیري او ځوانان را سره وي خو ملي مزاحمت به وي کومه ورځ 15 لکه پښتانه را جمع شوي دي چې د تربیلې ډیم تارونه پرې وي چې د کویټ نه تر سوات پره بجلي نه وي نه در کوم پنجاب ته خو د ټوپک ته نه راغلي مزاحمت خو کړی چې شوی دی د کرک نه تر سپین وام پره د ګیس پایپونه پنجاب ته ځي چا وباسل چې 1 لک 2 لکه پښتانه را جمع وي او وی باسي چې نه در کوم زما خپل وطن شته چا د هرنایي او د نور ځای په کویلو باندې یو مزاحمت کړی دی مزاحمت خو مونږ کړی نه دی ملي مزاحمت او د ملي مزاحمت مخې که څوک راغلل بیا د پښتنو تاریخ شته دی د پښتنو مزاج بیا ډېر تیز دی چې یو ځل ملي تنظیم جوړ کو تاسو به زموږ سره د تنظیم وعده کوئ د دغې وطن دا شهیدان یا 80,000 نور شهیدان یا زما د تحریک سپېڅلي ملګري دا هغو ټولو یو قاتل نشي رانه خلاصې دا یې 1 لکه په ویسټ انډیز کې پرېږدو خو چې زموږ سره یو تنظیم و سپین ږیري او ځوانانو مونږ چې د ملي احساس دپاره څومره کار ممکن و مو وکړو اوس ټول څه په تاسو راغلي دي یوه دوې میاشتې خواري په تاسو راځي که د هغې نتیجه مو ماته راکړه بیا مونږ ته پرېږدئ مونږ هر څه کولی شو ستاسو په سر اوس یوه ذمهواري راغله چې هر ملګری به په خپل کلي یا که په جومات وي د پی ټي ایم منظم یونټ راته جوړوي دا وعده به تاسو را سره کوئ د دغې وطن په خاطر مونږ هره قرباني ورکړې ده او بیا هم په قرآن قسم په هر سټیج کوو چې نه به خرڅ شو نه به ټیټ شو نه به وډارېږو ستاسو په حقوقو په واک او اختیار او د مسایلو په حل به مونږ د چا سره هم څه سمجوتې ونه کړو خو یو وعده تاسو وکئ چې تاسو کلي په کلي مونږ ته تنظیم راکئ هغه مشران او ځوانان
چې په خپل کلي کې د پی ټی ایم یونټ جوړول ته تیار دي چې زه به یې جوړوم یونټ، هغه لاس چکی راته، هغه کوم سخت زړه دردېدلی دی. خامخا مونږ ګوره د عثمان هله په شان لویه هستي شهید شوی دی، قاتل به یې نن هم په آرام خوبونه کوي. دا څه ژوند دی یار؟ ارمان شهید دی، قاتل یې په آرام ژوند کوي. زما د وطن خوند یې مند یې اوښکې تویوي، دی خپل سیلونه کوي، دی خپل لیشونه کوي. والله دا وطن د دغې وطن انتقام په تحریک سے چاته نه دی پاتې شوی. هر هغه ظالم چې پښتانه یې وژلي دي دا پیغام د وار وي، خپل سپونه کلي په کلي د وطن درته برابروو. بیا دا تقدیر دی چې زمونږ انتقام چاته نه دی پاتې شوی، ته دا نشې بدلولی. نو لہذا د یو تنظیم جوړولو وعده مو وکړه، زه د دغې وعدې په ډاډ باندې مخکې دارې او پوهې تا هر شی ضایع دي چې ته پلینینګ نه لرې او هدف نه لرې او واضح نه وي. سپیس چین سیپیک جوړول غواړي، یو غټ روډ د ایګي روډ نه تر مشرق وسطه پره د افغانستان په ذریعه روډونه او د عربو ملکونو سره خپل ټول کاروبار په دنیا کې غځول غواړي. امریکا وایي چې که دومره لوی کاروبار د دې وغځېږي بیا به زه سوپر پاور نشم پاتې. اوس چین په زور سیپیک جوړول غواړي او امریکا یې نه ور پرېږدي. د دنیا هر څه جدید دي، پخوا به خطونه وو، بیا ټلیفون شه، جدید شکل یې موبایل دی. پخوا غټ غټ بسونه وو، بیا فلاینګ کوچ شو، اوس موټر دي. د هر شي یو جدید شکل وي. جنګونه هم یو جدید شکل لري. پخوا جنگونه ډایرکټ ملکونو سره کول، جنگ عظیم دویم اول، خو اوس ډایرکټ جنگ نه وي، پراکسی جنگ ورته وایي. پراکسی جنگ معنا خاوره به د بل وي، وجود به د بل وي، مفادات به زما وي. دا امریکې روس هم وکړل په دې خاوره، دا امریکا او چین هم په دې خاوره کوي. په ژوب کې دماکه په عمر نه وه شوي، خو سیپیک ته کیږي به. اوس د پاکستان جرنیلانو غوا لنګه ده، هغه به 10 کسان به حمله وکړي، د امریکې نه به ډالر واخلي چې وګوره سیپیک ته مې خطر جوړ کړ، سیپیک مې درته په خراب کړ، زما سړي دي ډالر راکړه. په هغو کې به دوه مړه کړي، لاشونه به یې واچوي، میډیا ته به کیسه جوړه شي چې کاروایي وشوه، دغې دوې مړیو پیسو به د چین نه واخلي چې چا سیپیک ته خطره جوړوله هغه مې درته مړه کړل. ستا د ماشومانو وینې به تویېږي، د سپین ږیریو زنانې به بې عزته کېږي، کور به در نه پاتې وي، مدنیات به در نه خوري، دی به ډالرې ګټي. هر جرنیل لکه باجوه چې 12 اربه ورسره یو، داسې به هر جرنیل روپۍ وي او ستا وینې به وي. که دا ته نه وی تیار، دا دومره پیاوړی خلک نه دی. تاریخ یې د پیاوړتوب نشته، ټول تاریخ یې دا دی چې منډې کړل، ټول تاریخ یې دا دی چې پتلون یې پاتې شو، ټول تاریخ یې دا دی چې مورچۍ ځنې ونیوله، د هغې مخ ته ټیټ ناست یې ډېره غټه. دا په تنظیم کېږي. که تنظیم جوړ شو، تنظیم خلکو ته حوصله ورکوي چې زه یوازې نه یم. د سوات نه تر چمنه پوره کلی په کلی خلک ورته بیدار شوی دی. هغه خلک چې د ملګرتیا کوي، ولا هغه هم چې ننګ وي هغه درته راواوړي چې ما مجبوري وه درته راځم. قامي وجود غواړي. مونږ د پارلمنټ لاره نه ده خپله کړې. پارلمنټ بې اختیاره پارلمنټ د فوج چې څوک خوښ شي په غوږ یې نیولی وي، راشي په کرسۍ کښېنوي، بل په لګته راونځي، ویې کرشوي بهر یې وباسي. څو کاله پس چې بیا تېرېږي هغه بهر ژاړي. ولې ژاړې؟ چې زه خو د اقتدار نه لرې کړم. شاته راځه، بیا راننه بسي، بل ته یوه څپېړه ورکړي، ویې وایي چې وځه او دغه ته کښېنوي. دا یې حساب د یو کرنل لاندې ټول بیلونه پس کېږي، هغه به تا ته څه حق، څه وجود به پې قایم کړي. ستا په مټونو کې چې کوم زور دی چې خالي یې راټول کړي. کرنل جرنل خو پرېږده، وله د دنیا یو قوت یې مخه نه ویني، یو قوت یې هم مخه نه ویني. د هغې مونږ وکورسیو ته نه ځو، مونږ تاسو ته راځو. ستا د مسایلو حل ته یې
تا چې راټول شي، ته چې منظم شي، ته د خپل خاورې خیرخواهی ته مزاحمت کولی شي، بل څوک ستا دپاره مزاحمت نه کړي. نو لہذا د تنظیم وعده مو را سره کړې ده، تنظیم جوړ کړئ. او بل په 18 اگست یعنی نن نه څو ورځې پس په اسلام آباد کې د پاکستان تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ مخې ته د دغه وطن د اوښکو وینو، د ماشومانو سپین ږیریو، د ښځو سړو د دغې د غم او درد د ترجمانۍ دپاره د وسایل او د وطن او د جنګونو د مخالفت دپاره مونږ ورځو سپینې سپینې خبرې به وي، په ایمانداري سره به دا ظالم مخ د حق خبره کوو. مونږ ټولې دروازې وټکولې، دا دروازه هم ټکوو. که سبا لاس او ګریوان و او دوی مو لاندې کړي وو، نو چې دنیا هم ورته وایي چې هره دروازه ته د په سوال ځان در رسولی و چې مه کوه نور کلاش. نو تاسو به همت کوئ.